بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عبدالحق او تاسو ګوري هاو ټو پښتو یوټیوب چینل. انشاءالله دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دا وایم چې تاسو به د خپل کمپیوټر سپیډ څنګه تیزوئ. یعنی اکثر ملګري دا وایي چې زموږ کمپیوټر ډېر په سلو باندې چلیږي. نو دوستانو د دې مین وجه به زه تاسو ته دا ووایم چې کله تاسو په خپل کمپیوټر باندې نیټ استعمال کوئ نو د هغې په وجه باندې هم ستاسو کمپیوټر چې دی هغه په سلو کېدلی شي. نو دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته یو درې سمپل شانتې کمانډ ښیم چې د هغې په ذریعه باندې به تاسو د خپل کمپیوټر سپیډ تیزولی شئ. نو دوستانو راځئ چې ویډیو شروع کړو. سبسکرایب کړئ هاو ټو پښتو یوټیوب چینل او ورسره دا د بیل آیکن هم ضرور دباو کړئ. د دې فایده به دا شي چې زه کومه نوې ویډیو اپلوډ کوم نو هغه به هم تاسو ته د نوټیفیکیشن په ذریعه باندې در رسیږي. اوکې دوستانو، نو د ټولو نه پهله به تاسو راشئ سټارټ ته او دلته به تاسو په سرچ کې ولیکئ رن RUN. ټیک شوه. او دا بره چې کوم یو په سرچ کې راغلی RUN رن نو دا به تاسو انټر کوئ. د هغې نه بعد دوستانو دا تاسو کتلی شئ یو بل وړوکی شانتې پیج کولاو شو. نو دلته به تاسو دوستانو ولیکئ په سر کې پری پیچر. ټیک شه دوستانو، دغه شانتې به تاسو ولیکئ. دا تاسو کتلی شئ پری PREFATCH. ټیک شو، دغه شانتې به تاسو ولیکئ او بیا به اوکې کوئ. دوستانو دا تاسو کتلی شئ په دې کې دا ډېر زیات ټمپرري فایل دی. ټیک شو، نو دا به تاسو کنټرول A کوئ او دا به کیبورډ کې چې کوم د ډیلیټ بټن دی دا به تاسو کلیک کوئ او بیا به انټر کوئ. نو دا ټول به ډیلیټ شي. د هغې نه بعد دوستانو تاسو به ریسایکل بن ته راشئ او دا به ټول خالی کوئ. ټیک شو، په دې ریسایکل بن کې چې څه هم دی هغه به تاسو ټول ډیلیټ کوئ. نو دوستانو دا پهله کمانډ. دویم کمانډ له به تاسو بیا راشئ رن ته او دلته به تاسو ولیکئ رن او بیا به انټر کوئ. د هغې نه بعد دوستانو بیا به دغه شانتې وړوکی شانتې پیج کولاو شي. نو دلته به تاسو په سرچ کې ولیکئ کلین MGR. ټیک شو دوستانو، دغه شانتې به تاسو ولیکئ کلین CLEAN MGR. ټیک شو، نو دغه شانتې به تاسو ولیکئ او بیا به اوکې کوئ. د هغې نه بعد دوستانو تاسو دلته نه ډرایو سلیکټ کولی شئ. ستاسو په کمپیوټر کې چې څومره ډرایو وي هغه ټول به په دې کې وي. نو زه به تاسو ته دوستانو دا ووایم چې تاسو سی ډرایو چې دی هغه سلیکټ کړئ. د هغې نه بعد دوستانو اوکې به تاسو کلیک کړئ او دوستانو زموږ د سی ډرایو چې کوم دی هغه به اوس کلین کېږي. ټیک شو، هغه به صفا کېږي، سکین کېږي. ټیک شو، نو دا به لږ شانتې ټایم اخلي. دې ته به تاسو لږ شانتې یو څو سیکنډه صبر کوئ او د هغې نه بعد به دوستانو زه تاسو ته ووایم اوس. نو دوستانو تاسو کتلی شئ دا یو بل وړوکی شانتې پیج کولاو شو. دوستانو په دې کې دا اوکې چې کوم بټن دی دا به تاسو کلیک کوئ او بیا به ډیلیټ فایل دا به کلیک کوئ او دا به دوستانو لغه شانتې بس ټمپرري فایل چې کوم دی هغه هم د دې نه ډیلیټ شو. دغه شانتې دوستانو په دې کې دریم کمانډ دا دی چې تاسو به سمپلي رن ته به لاړ شئ او دلته به تاسو RUN به ولیکئ او بیا به انټر کوئ. د هغې نه بعد دوستانو تاسو به په دې پیج کې بیا دلته ولیکئ ټریډ. ټیک شوه، او بیا به انټر کوئ. دوستانو دا درې دغه شانتې کمانډو چې د دې په ذریعه باندې هم تاسو د خپل کمپیوټر سپیډ چې دی هغه تیزولی شئ. یعنې دوستانو دا درې کمانډه چې کوم دی دا تاسو په هفته کې یو ځل خامخا په خپل کمپیوټر باندې استعمالوئ. نو د دې په ذریعه باندې به ستاسو د کمپیوټر سپیډ چې دی هغه هم تیزېدلی شي. د دې نه علاوه دوستانو تاسو سی کلینر هم استعمالولی شئ. دا تاسو کتلی شئ زما د کمپیوټر په سکرین باندې که چاته دا تاسو را ډاونلوډ کول غواړئ نو سمپلي به تاسو ګوګل ته لاړ شئ، هلته به تاسو ولیکئ سی کلینر او هغه ځای نه به دا را ډاونلوډ کړي. دا هم ډېر ښه دی، دا هم تاسو استعمالولی شئ. نو دوستانو امید ده چې دا وړه شانتې ویډیو دا به ستاسو ډېره زیاته خوښه شوي او که چېرته دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو مهرباني وکړئ ویډیو ضرور لایک کړئ او خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ او زموږ چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ. تھینکس فار واچینګ. الله حافظ.